چې ازغي لري ګلونو کې سچل شته چې ازغي لري ګلونو کې سچل شته د جانان خوږو دردونو کې سچل شته چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي دیش لیدلو ګریوانونو کې سچل شته چې هر مینې جوختوي خپلې سینې ته چې هر مینې جوختوي خپلې سینې ته د رباب په دې تارونو کې سچل شته همیشه چې مې په زړه باندې ورېږي همیشه چې مې په زړه باندې ورېږي ستا د زنې په خالونو کې سچل شته طبیبان دې د علاج شو لا علاجه طبیبان دې د علاج شو لا علاجه ای امداده ستا زخمونو کې سچل شته. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر زموږ سره ناست دی انیب قیس صاحب چې د دو تعارف او پہچان د دو مقبوله شاعري ده او د پوره حده پورې دو په شعر و شاعري خپل یو پہچان جوړ کړی دی او څومره حده پورې چې ینګ کل کشران دي عمر رسیده خلک دي د هغو په ژبه باندې د انیب قیس صاحب نوم دی. نو د یادونو په دې مازیګر کې د کتونکو زموږ خپل هم یو امید جوړ شو چې د انیب قیس صاحب سره ملاقات وکړو او د هغو نه څه نظم غزل هغه تاسو ته یادونو مازیګر په پاڼه باندې ډالۍ کړو. نو موږ راغلي یو د انیب قیس صاحب سره د هغو سره به ستاسو ملاقات کوو او سلکشن تپوسونه به ترې کوو. استاد صاحب د یادونو په دې مازیګر کې زموږ احترامات او سلامونه واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ډېره مننه. زه د یادونو مازیګر ستاسو ټیم ابوبکر صاحب کیمرمین او د دې کتونکو ته دواړه لاسه سلامونه کوم. ډېره ډېره مننه چې ماله موقع راکړه چې زه د خپلو مینوالو سره مخامخ شم. استاد صاحب کتونکو به انتظار کوي او د هغو زیات ټایم نه اخلو خو موږ په یو امید راغلي یو چې د استاد صاحب نه یو نظم ډالۍ کړو. نو که کتونکو سره خپل یو نظم شیر کو نو ستاسو به ډېره مننه وي. یو نظم دی د هغه عنوان دی چغه. دا به درته وایم کتونکو ته به یې ډالۍ کوم خو د هغې نه مخکې یوه قطعه وایم چې ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ څه وایي ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ څه وایي چې د شپېلۍ په غږ یې ګډ نه کړم نو شپون پسه شوم او زه خو به غرونه ماتوم مخکې به لار جوړوم چې زه د سختو نه یارېږم نو پښتون پسه شوم. ډېر ښه زبردست. دا یو نظم دی او د دې نظم عنوان دی چغه. مونږ پراته یو په تیارو کې د رڼا نه لرې لرې مونږ پراته یو په تیارو کې د رڼا نه لرې لرې په دنیا کې ژوند کوو خو د دنیا نه لرې لرې یوه چغه ویستل غواړي پښتانه ویښول غواړي دا تیارې زغلول غواړي او رڼا راوستل غواړي. اول بند دی چې ترڅو یو مونږ بې علمه تر هغې به غلامان یو چې ترڅو یو مونږ بې علمه تر هغې به غلامان یو د بل لاس کې به لوبېږو له ارزانو به ارزان یو په کږو لارو به سر یو که زاړه یو که ځوانان یو مونږ به داسې یو بل وجنو د یو بل به دشمنان یو زی چې علم خپل هنر کو زی چې علم خپل هنر کو ټول ځوانان په دې خبر کو مات د جهل ور او در کو او ښکلی ځان په دې ځای ورکو یوه چغه ویستل غواړي پښتانه ویښول غواړي دا تیارې زغلول غواړي او رڼا راوستل غواړي. بل بند دی چې خلک وختل اسمان ته او زمونږ نشته واک په ځمکه خلک وختل اسمان ته او زمونږ نشته واک په ځمکه بې علمي د جهالت دی ځکه لار د رانه ورکه زه پښتون یم که شوم پوهه نو سینه لرمه کلکه په سپوږمۍ نه یې سارېږم کړم الوت به تر پلکه او زی چې پرېږدو جهالت ټول زی چې پرېږدو جهالت ټول خپل کو مینه محبت ټول د تعلیمو کو صفت ټول تر اسمانو کو الوت ټول یوه چغه ویستل غواړي پښتانه ویښول غواړي دا تیارې زغلول غواړي او رڼا راوستل غواړي. بل بند چې دا چې سره سره کیږي دا چې سرې وینې بهیږي دا چې سره سره کیږي دا چې سرې وینې بهیږي رور د رور په لاس قتلیږي رور د رور په لاس خواریږي دغه لوبې د اغیار دي او اغیار پې خوشحالیږي خو خدایه دا زما پښتون به په دې چال کله پوهیږي چې یو موټی یو اواز شي چې یو موټی یو اواز شي چې یو سوز شي او یو ساز شي څوک شاهین شي او څوک باز شي تر اسمانه په پرواز شي
یوه چغه ویستل غواړي، پښتانه ویښول غواړي، دا تیارې زغلول غواړي او رڼا راوستل غواړي. بل بنده چې خور او لور په دې راز پوه کوي چې مو نسل ټول آباد شي. خور او لور په دې راز پوه کوي چې مو نسل ټول آباد شي. که تعلیم د دیو زیور شو دا پښتون به پې ټول خاد شي. لکه انور به وځلیږي په قامونو کې به یاد شي. د غلیم زړونه به مات شي او غلیم به مو برباد شي. او زی چې خپل قام نور آباد کو، زی چې خپل قام نور آباد کو، په خور لور باندې خاد کو، په قامونو کې یاد کو او غلیم داسې برباد کو. یوه چغه ویستل غواړي، پښتانه ویښول غواړي، دا تیارې زغلول غواړي او رڼا راوستل غواړي. اخري بندې تر ادمه تر دې دمه چې څوک پوهه په دې راز دی، تر ادمه تر دې دمه چې څوک پوهه په دې راز دی، په دنیا باندې حاوي دی، په مرغو کې لکه باز دی، زړور زړور ګرځي، دای ژوند دای انداز دی، هر یو قام د خپو لاندې په اسمان کې محاذ دی. قیس قام دی را بیدار کا، قیس قام دی را بیدار کا، ټول روان په نیغه لار کا، د تاریم سره یې کار کا او د تیارو نه یې بیلار کا. یوه چغه ویستل غواړي، پښتانه ویښول غواړي، دا تیارې زغلول غواړي او رڼا راوستل غواړي. ډیر ښه، ډیر زبردست قیس صاحب. نو که دغه شان مینوالو ته یو غزل ډالۍ کوي نو هغو به ترې نور هم خوندونه والي. څنګه چې ستاسو د دې نظم نه خوند واغست، نو که یو غزل تاسو زموږ سره دغه شان ډالۍ کوي نو ستاسو به ډیره مننه وي. ډیره مننه. بس بالکل یو غزل به درته ووایم، دا هم د 2014 یو زوړ غزل دی چې رانغښتی دی دا چا د رخسار اور په سادرګي کې، رانغښتی دی دا چا د رخسار اور په سادرګي کې، ساتلی یې زما زړه له ټکور په سادرګي کې، رانغښتی دی دا چا د رخسار اور په سادرګي کې، ساتلی یې زما زړه له ټکور په سادرګي کې. او دنیا یې سیرول غواړي خو چارې پې رانغی، دنیا یې سیرول غواړي خو چارې پې رانغی، دا زور په پښتنه کې دی که زور په سادرګي کې. دنیا یې سیرول غواړي خو چارې پې رانغی، دا زور په پښتنه کې دی که زور په سادرګي کې. او زما د زړه په کور کې رڼایي چې تې خوره ده، زما د زړه په کور کې رڼایي چې تې خوره ده، ساتي به ما نه پټ سنگ دا خال تور په سادرګي کې. زما د زړه په کور کې رڼایي چې تې خوره ده، ساتي به ما نه پټ سنگ دا خال تور په سادرګي کې. او ته ګوره دا زلمی به څنګه هسکه غړی نه وي، ته ګوره دا زلمی به څنګه هسکه غړی نه وي، چې پټه له حیایي وي تل خور په سادرګي کې. ته ګوره دا زلمی به څنګه هسکه غړی نه وي، چې پټه له حیایي وي تل خور په سادرګي کې. او چې زلفې ناڅاپه په رخسار باندې خورې کړې، چې زلفې ناڅاپه په رخسار باندې خورې کړې، راټول مې په هنر کړې زړه خور وور په سادرګي کې. او شعر دی چې ای راشه د پښتو د روایاتو نه منکره، ای راشه د پښتو د روایاتو نه منکره، ای راشه لږ خو وینه دغه زور په سادرګي کې، ای راشه د پښتو د روایاتو نه منکره، ای راشه لږ خو وینه دغه زور په سادرګي کې. او مقتل چې ای قیسه تر مکتب یې رڼاګانو پسې بیایي، ای قیسه تر مکتب یې رڼاګانو پسې بیایي، روانه چې بچی سره د مور په سادرګي کې، ای قیسه تر مکتب یې رڼاګانو پسې بیایي، روانه چې بچی سره د مور په سادرګي کې. ډیره ډیره مننه ستاسو، ستاسو د یادونو د مازدیګر د ټیم او د کتونکو یو جهان مننه، ډیره مهرباني. ډیره مننه انیب قیس صاحب. زموږ د امید نم زیات تاسو د یادونو په مازدیګر کې زموږ د کتونو سره خپل نظم او غزل ډالۍ کو. ګرانو کتونکو زموږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د مختلفو شاعرانو سره تاسو ته راشو. د یادونو مازدیګر د ابوبکر کیمرمین نور وحید سره ستاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.